240 شمبرات سورة بقرة سورة ربط او تړون مخکې سورة سره دا دی د مخکې سورة کې تقوا فی الافعال ذکر شوه دلته اوس تقوا فی فی الافعال ودلته فی الاقوال عمل کم الله نه یره او قول کم د الله نه یره د مخکې تقوا تذکره وکړه دې ځکه الله اوس تکمیل د تقوا بیانې چې دا څه ویل شي دریم مخکې ویلې چې وقدموا تاسو مخکې لګلو کې خپل ځانون ده دلته اوس بیان د دې کوي چې کله نیکی کوئ د یې په جانب کې قسم مه کوئ چې خامخا به یې کوم قسم دی خو سم الله ورته کوي ولا تجعل الله د آیت په باره کې مفسرین فرمایي ولا تجعلوا کې دعوه د پاره د عطف دی دې معطوف علیه کې څو قول علماء لیکلي دي یو دا چې وعلموا هغه معطوف علیه دی او دې معطوف دیم قول مفسرین ذکر کړی دی چې نه دې معطوف علیه چې دی وقدموا لفظ دی بیا بر هر تقدیر عرضتن دا فعلتن وزن دی په معنا د مفعول مفسرین ذکر کوي چې بار د ترکیب سره دا ضرب ته د پاره د ماقبل نبی معنا دا ده ولا تجعل الله مگر زوینم د الله هدف یو قول علماء لیکلي دي کې معنا د مانع هدف مگر زوی دی خپل قسمونو لا ایمان دا جمع د یمین دو یمین معنا خلاص لزکه وي چې دی کې معنا طاقتي بنسبت سره دی بل اصله اول د آیت زرسری معنا د نورس په آیت کې به تقریبا 15 توجيهات ان دین مخکې دو قول علماء لیکلي اول کراهیت ان دویم قول علماء لیکلي دی چې نه لله کوفیانو د بیسرانو چې کوم مسلک دی مگر زوینم د الله تعالی هدف د خپل قسمونو لا په دې طریقې چې نه کوي نیکی تقوا او اصلاح بین الناس لأيمانكم مفسرین ذکر کوي چې معنا ډیر قسمونه مکوي ځکه بے ادبی راشي دلته به د الله د نوم احترام پکار دی دار و مدار د اسلام هغه ټول ادب اور ذاتن کې معنا د هدف دا الله نه مخکې لفظ د الله اسم ټکی روبا سي نو معنا دا شو کا ولا تجعل الله مگر زوینم د الله تعالی حدب د خپل قسمونو د پاره چې اره خبرې سره هر وخت قسم کوي اسنه به د بیرانی شه د الله په جانب کې عرضتن کې معنا د هدف دویم قول علماء لیکلي چې عرضتن کې معنا د منع ده لایمانکم کې د علامه جلیه دی نبی معنا دادا مگر زوینم د الله تعالی منع کوونکې د وجه قسمونو ساسو اول تفسیر وسیات ساده ځان سره
ولا تجعلوا الله مگر زوینم د الله تعالی هدف دی قلو قسمون لرا چې لازم نشي به دبي دا یو. دویم چې عرضتن کې معنا د معنی کې اسم فاعل هدف معنا کټ کا لایمانکم کې د الله ماجلیه کا ولا تجعلوا الله مگر زوینم د الله تعالی من کون کې د وجد قسمون ساسو ان کې اوس دوه قول دي. یو قول علماء لیکلي چې دیږي کې کرا عبارت په حسب نه مضاف دی کراهیتا یلی الله کله چې ان مخکې کراهیت ټکی رو باسي یو یا د ان مخکې الله ټکی رو باسي دوا د عرضتن اول معنا والزان سره هدف آیت لګران دی ان مخکې وباس کراهیت دویم وباس لان الله عرضتن فعلتن پدې کې معنا د هدف نبی معنا دا مگر زوینم د الله تعالی هدف د ډیرو قسمونو د پاره د دې وجه چې بدګنی تقوا منل چې بدګنی تقوا منل تقوا شي کوي نه سبا دا وګنی. دویم تفسیر دا دی مگر زوینم د الله تعالی هدف د دې لپاره چې دا ډېر درې واړونه کوي. بعض خلک قسم کوي چې والله بالله تعالی تقوا منکم بیر منکم اصلاح بین الناس منکم مکوي الله ویدا خدا په هغه ټیم کې چې عرضتن کی معنا د هدف والے بل توجیه دا چې عرضتن کی درې معنا والا دلته دویمه معنا والا د مانع او ارچ دا درې واړه افعال دي دا مفعول به کا د پاره دی عرضتن تقدیر د من برو باسي نو معنا بده شي وږي. ولا تجعلوا الله عرضا مگر زوی نم د الله تعالی من کون کې د دغه درې شیانو درې شیان د پاره د بلاک کې مگر زوی. څلورم یو قول علماء لیکلي چې دا متعلق د ایمانکم دی خود دیجئے کہ بحرف علا پٹ رو باسی عرضتن کی اول مانا نبی مانا دادا در رب العالمین پا دینو منو مانی قسمونو مکوئی پا کولو دی ادری کارونو اگر کدا ادری کارونو واقعی نفس الامر کی خیر دے سمر گران آیتو بیزان سریات ساتے یو کرب. یو قول علماء لیکلی چې دا عرضتن فعلتن دی کی مانا دا هدف تا الله نمخ کے لفظ اسم رو باسا. دویم قول علماء لیکلی چې عرضتن کی مانا دا هدف ندا دی کی مانا دا منع ہوگا لئیمانکم کی دالا مجلی دی نبی امانا دا شو کئی مگر زوانم دا اللہ تعالی منکون کے دو وجد قسمون استاسو او ان کے ورستا یا کراہیت کے مخی روباسیا لے اللہ بنا بر ہر تقدیر کا کراہیت روباسی کلے اللہ روباسی. عرضتن کی جدو تفسیر دی اول مانا دا هدف نبی او مانا دا سکوائی مگر زوینم دا اللہ هدف دا دیرو قسمونو دا پارا دا دیو وجه شبت گرنی تاسو تقوی منل. درم مگر زوینم دا اللہ هدف دا دیرو قسمونو دا پارا دا دیر پارا چې دا درې واړه کارونه موږ ونکو چې بیر دی تقوا د اصلاح. دریم یو قول علماء لیکلی چې عرضتن کې معنا د مانع ده او ان ورسه چې دا درې واړه افعال دي دا مفعول د پاره د عرضتن کا تقدیر د من رو باسا پښتو کې به معنا دا ده مگر زوانم د الله تعالی من کون کې د دغه شیانو. او دریم قول علماء لیکلی چې نا ان دا ټول ټچ کړه ایمانکم سره حرد علی رو باسا. عرضتن کی اول مانا مراد دا بے مانا بدا سکائی
د رب العالمین په نومونو باندې قسم مکوئ په کولو د درې کارونو اگر که دا درې کارونه خیر دي. بے تقوی او اصلاح کې څه فرق دی؟ ټول د خیر کارون ته ویل کېږي، یو لازمی یو متعدی. لازمی کی تقوا، متعدی کی بر. چې درې واړه د خیر کارونو کې استعمالېږي، کبل چاله پیدا سړی ورکوي هغې له ویلی شي بر، که ځان له فایده ورکوي هغې له ویلی شي تقوا، او که بالفرض او تقدیر د چا نه ضرر د پکولي هغې له ویلی شي اصلاح. بل له فایده ورکوي، ځان له فایده ورکوي، ضرر د پکوي. که بل له فایده ورکوي بر، که ځان له فایده ورکوي تقوا. وتتقو که ضرر د پکوي اصلاح. سورې نساء 14 کې به مو وایي والله سمیع علیم، الله تعالی اوري او پوهه دی. سمیع ټکي ولې ویلي؟ چونکې مخکې قسمونو بس د سره مناسب سمیع دی. عالم به ولې ویلي؟ دبر مسله ده نیکی. الله ستا په نیت پوهېږي چې ته په صحیح طریقه عمل کوي که نه کوي. وروسته آیات کې اوس تکمیل او دې کې اشاره ده دې چې قسم درې قسمه دی. بعضې قسمونو باندې الله نیول کوي او په بعضې نه کوي. بعضې باندې کفاره شته او بعضې باندې نشته. اول د آیات تفسیر: ننیسی تاسو الله باللغو پا هغه بې ارادې فی ایمانکم ستاسو قسمونو کې. لغو قرآن کې په درې معناګانو راځي. یو قول علماء لیکلی دی لغو معنا قسم لغوه، یمین لغوه. دویم قول علماء لیکلی بې فایدې خبرې کول. سورې تور 30 آیت. دریم قول علماء لیکلی دی باطل عمل یا باطل قول. سورې قصص 55. سورې فرقان 2. دلته کې د لغو نه مطلب سره یمین لغوه، قسم لغوه. بے لغو باره کې درې توجیحات دلته مفسرین کوي. اول تاسو نه نشي دنیا کې هم نه نشي په کفاره. دویم قول علماء لیکلی تاسو نه نشي الله تعالی هغې دنیا کې مائده نه هاته کې براشي ده. باللغو سمانا لغو دې ته ویل کېږي په درې تفسیرونو کې. اول غالب ګمان سره قسم وکړي او چې دا کار ما کړی دی لیکن واقعي نفس الامر کې هغه خلافي. ته قسم کوي چې قسم دا کار ما کړی دی، ستا په غالب ګمان باندې لیکن واقعي نفس الامر کې به دې شی نه وي. دویم قول علماء لیکلی باللغو معنا غیر اختیاري قسمونه، والله بالله تعالی. دریم یو قول علماء لیکلی چې قسم په حال د غصه کې مراد دی. سړی په حال د غصه کې قسم وکړي. نو اول تفسیر تاسو الله نه نشي باللغو په غیر اختیاري قسمونه باندې چې لا والله. دویم تفسیر نه نشي تاسو الله تعالی باللغو په هغه قسم باندې چې حال د غصه کې تاسو صادر دی. دریم قول نه نشي تاسو الله باللغو په هغه قسم چې په غالب ګمان تا قسم کړی دی چې ما دا کار کړی دی او حقیقت کې هغه نه وي شوی. موږ درې واړه تفسیر رااله نو چې په دې مونږ نشي په څه به مونږ نشي رب. ولكن مگر دومره خبره ده الله تعالی تاسو نشي بما کسبت په هغه څه چې قص کړی دی تاسو زړونو.
یمین لغوا اسی الله والله بالله دا وای والله بالله منعقد چې اند زمانہ کې بس دا کار نه کو او به دی وکي درې روزي دي پر لپس یې جدا جدا پروید عبد الله ابن مسعود پر لپس یې راځي خوشاس دی هغه قول یا لس مسکینان له ډوړې جامې تقریبا چې موجوده صورتحال کې د یو قسم کفارات 2000 افغانۍ شاوخوا راځي دریم غبوس چې تیر زمانه کې قسم وکړي چې ما کړې دې نه دې کړې یې قسم وکړي چې ما نه دې کړې هغه دې کړې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بدې کې څه نشته کفاره شافعی سے فرمایي چې شته والله غفور الحلیم غفور حلیم الله تعالی بخون کې دې مبالغه په سقوط د معاصیو کې ټول ګناهونه به تو غورځي حلیم صبرناک دی صبرناک په دې طریقې باندې دی یو څوک په دمه دمه رانه شي سره دې نشه قدرت شته دمه دمه باندې ورسات کې اوس بل دایت مقصد څه دی په زمانه به الله تعالی وي تجاوز نه کوي په باب د طلاق او 201 شمرایت پوره د اله مسله ده د اله ان شاء الله یو څلور تفسیر کوو پینځو خودل ته درې خبريات ساتي اول ذکر د اله چې اله سره ویل شي دویم عدت د طلاق دریم خاون حق د رجوع لري عربتم د آیت مخکې سره دادي مخکې عام قسمونه ذکر شو د مقام کې خاص قسم چې انسان وې خپل اهل بنه نږدې کېږم دویم مخکې قسم ذکر کې دلته هم قسم ذکر کې خو انت استمتاع فیدا خصلی و دلته استمتاع فیدا خصلی د خزنه په دې طریقې هغه اسباب به ذکر کې چې سړی وځي استمتاع نه پیمنه کېږي قسم چې وکي علاج دی وکړه بس من شو اوس پیدا ته نشه غسته یعنی مخکې بیان د استمتاع دې کې اسباب مانعه د استمتاع نه انت عام قسمونه دلته کې خاص للذین آغا انسانان د پارا چئی الا کړي من نسائهم د خپل سرانو سرا الا یو کسب کولا چې دو کالو کې بدن نه نشته کېږم نه الا کې به دو قول علماء لیکلي معنا لغوي شرعي کچیرته لغوي شي نو من نسائهم معنا من وت نسائهم مضاف پټرو باسا او کچرته شرعي شي نو بین وته ټکی د مقام کې نشتا آیت باندې سوال لې د اله په سله کې خو اعلی راځي د مقام کې ویل من نسائهم من دا خو ابن عجب د نحو من خلاف راغی مفسرین پر مقام کې دو جواب کوي اول دا متضمن دی معنا د بعد تا بعد په سله کې من راغی نو دلته راغی دویم قول علماء لیکلي چې بده کې اتساع ده کله پکې من راځي او کله پکې اعلی راځي بس تخپل خو خلا یو استعمال او بل اله په شرع کې څه ویل شي یو څو تعریف ځان سره یاد ساتي ځکه دا ایتونه ګران دي احکام دي دا اول اله شرعاً دا معنا ده یو کس ته به تور مثال قسم وکي چې زبط سلور میشتو کې د خپل اهل نږدې کېږم نو کدا قسم په سلور میشتو باندې یا کوم ور سلور میشتو نه دي ته به اعلان شویلې بلکې دا قسم خبره ده کس ته قسم کړي
چې څلور میاشتو کې به خپل اهل له نږدې کېږم نه، که په څلور میاشتو باندې قسم وي یا په یې باندې قم، دې ته به نوم د اله به نه ورکوي بلکې د قسم. که نږدې شو کفاره د قسم در باندې راغله. دا یو تفسیر. دویم تفسیر علماء لیکلی یو سړی قسم وخوري په څلور میاشتو چې زه نه به ورنږدې کېږم، که ورنږدې نه شي او څلور میاشتې تېرې شي نو محدثین لیکي اله ساقطه ده. اله په دې مقام کې ساقطه نه ده بلکې یو طلاق واقع دی. اما که دې سړي په دې څلور میاشتو کې دننه جما وکړه نو بیا ورباندې کفاره واجب ده او اله په دې وخت کې به ساقطه وي. دریم دی اله تفسیر عبدالله ابن مسعود کړی دی رضی الله تعالی عنہ. یو کس قسم وخوري چې ښځې له به نه نږدې کېږم، تر دې پورې څلور میاشتې تېرې شوې لیکن دا نږدې نه شو، نو سبب د اله دلته راغی ښځه ترې جدا شوه. زیبو امام شعبی سے فرمائی وی اله دا معنا ده چې انسان قسم وخوري زه به ښځې نه نږدې کېږم، یا قسم په الله زه به دې ښځې سره خبرې نه کوم، یا قسم په الله زه به دې له ضرر او تکلیف ورکوم، نه نږدې کېږم، خبرې به ورسره نه کوم، ضرر به ورکوم، تکلیف به ورکوم. دا ټوله اله ده. عبدالله ابن عباس بل تفسیر کړی دی، هغه څه ویلي دي یو سړی قسم وخوري چې زه به دې ښځې له هېڅ چېرې نه نږدې کېږم، هېڅ چېرې قید یې راوړو، لیکن مدت اله د ټولو په نسبت باندې مفسرین ذکر کوي څلور میاشتې ده. اله به دوه قسمه ده، موقت او مؤبد. موقت دې ته ویل کېږي چې پای کې عدت ذکر شمیر، مؤبد به دې ته ویل شي چې هغه پکې نه یې ذکر. اول خبره دار چې اله وکړه، دویم تربصو انتظار به تېرې د څلور میاشتو. 4 اشهر ولې ویلې؟ مفسرین په دې کې 3 خبرې بیانې. اول رد کوي په جاهلانو چې به کم زیات کو. دویم مقصد په دې کې ادب ورکول دي زنانه ولا بالهجران په جدایي باندې چې ګوره خاوند ته نږدې کېږي نو ادب زده کته. دریم قول علماء لیکلی چې دې کې تعلیم ورکوي دې خاوند له چې سوچ وکړه طلاق واقع کوي که نه. هسې نه د خولې نه د طلاق الفاظ وځي وروسته یې به پښیمانه څه له پښیمانه کېږي به. دلیل به واقع عمر رضی الله عنه ده چې څلور میاشتې د ښځه د خاوند نه جدا وخت تېرولی شي. څلور میاشتې نه هاخوا به دې ټینګېدل کم دي. ټیک د فتاوت المرأة المسلمه کې لیکلي که د ښځې په اجازه خاوند په کلونو یو ځای له لاړو څو مانعات پکې به یې نشته، خو لیکن مفاسد یې زیات دي. که بار منله خلک ځي که نه کلونه. درېیمه خبره فإن فاؤوا، دې کې یو قول علماء لیکلی معنا فإن رجعوا إلى نسائهم، که دوی چېرته د خپلو زنانو له رجوع وکړه. دویم قول علماء لیکلی فإن فاؤوا دا معنا رجعوا بعد تربص 4 اشهر، څلور میاشتې نه وروسته رجوع وکړه خپلو ښځو له. بیا دلته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې په څلور میاشتو کې دننه کفاره شته، والا کنی به طلاق دی. په خلاف د امام شافعي رحمه الله هغه وایي اوس دې مقام کې توقف دی خاوند له چې ته اراده طلاق لري که نه خپله ښځه یې کوي ستا خپله خوښه ده. فإن الله یقینا الله تعالی غفور بخونکی دی، رحیم مهربان دی.
بخون کې خاون لکه مې زیته ته او شماب بد کی رحیم دې معنا دې خزه باندې دویم تفسیر علماء لیکلي غفور دې د وجه کفاره او رحیم دې د وجه رخصت ورکړي د کفاره نه غفور ولې د کفاره راوستا قبول کړه رحیم ذکر یې شرمانه حکم د کفاره راوستو و سړی دی هغه چې دا کزه نه کزه کوم غواړم طلاق یې کوم بل صورت واوري او کدو چیرته قصو کې طلاق الله تعالی د طلاق تل د مفسرین یو خبره بیانوي وین عظم الطلاق سمانا په دې څلورو میاشتو کې دننه چې خاوند د خجل رجوع نشو دلیل د دې چې قصد کړي چې نور دا کزه نه کوم دویم قول علماء لیکلي وان عظم الطلاق دا معنا ده ورستر څلور میاشتو نه قصد کې بالقول قول باندې چې نه طلاق نه اخلم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت طلاق واقع دی بیان سعید ابن مسیب سے فرمائی رجعی واقع دی یو ځکه یو حکم دی بل ځکه بل نو عبارت شو لګوا وان عظم الطلاق کدو قصو کې د طلاق بترک الرجوع مسروي غرزوي فان الله سميع عليم یقینا الله تعالی اوري او د قشام په دې سميع ولي ویلي د لفظ د عزم د وجه سميع ټګره مقام کې ویلي عزم التعزمو کې وزلت ویلي سميع ورست آیات کې عدت درې مطلقي بیانې سره د بیان د حق د خاون پر خزه باندې عربتم د آیات مخکې سره څه دی مخکې ویلي کدي خلکو قصو کې د طلاق دلته وسوي د طلاق نور څه حکم ووري طلاق نور څه بس کېږي خذل وعظ ورکی په سو خبر باندې اول خپل حال باندې پټوي دویم قاون لوي چې ستاره پاره حق درجو شام دریم خزم حق لري سړیم لري ټی دغه سړی حق لري چې خاوند نیم خزم حق لري استاره کور لول راغلی را بل د سړی حق اوچته درجه بل عزیز ټکی اشاره وکړه خاون لا په دې خبره باندې چې ته پرې زنانه باندې زور بدمعشي نه ونه کې کینه بر الله ګوره په تاسو را ور دي دې کزه باندې وته زور کوي تیرې کوي ظلم دا بیا ساته بل صبریم گیر کی شغا الله دې والمطلقات دیکھی آیات مجمل لیتسوق ایدات علماء لیکلی دی اول اغا زنانا چی طلاق اکڑیشی شرط پکی دا انشدا بحائزی پیغلا دویم شرط پکی داری چی مدخول بها بی دی سر با جماع شوی دریم شرط پکی علماء لیکلی شدا با اسیلی څلورم شرط پکی علماء لیکلی شدا حمل والا بنی لیکن دلتا آیت معنی سوال لے حاصل سوال دا کله چې تخصیص په یو جانب کې وشي اپراد د عام زیتی دلته خو اپراد دی بالعکس کارو کو مفسرین جواب کوي چې دا زید دی په اعتبار د افراد باندې نور مطلقین شتا یتربصنا انتظار بکئی تعبیر د امر نه په تربص باندې وکي د پاره تاکید لکه قران کې عام خل دعا کی وی رحمک اللہ رحمه اللہ فعل مضارع نے تعبیر استماسی له شو بس الله دیو کی قطعا دفر وهم بسراله چې په تخصیص کو افراد د عام زیتی نه مونږ دا زیت کنه په اعتبار د افرادو بانفسهن دی به کی دوه قول دي
یو قول علماء لیکلی چې دا بعض سببي دی تعلق دی تر یتربصن پورې. دویم قول علماء لیکلی بانفسهن کې دا با زائد دی. انفسهن تاکید در پار دی تربصن کوم معنا چې اخلي بس ویلې بانفسهن څه معنا ثلاثه قروء دا معنا مزيو ثلاثه قروء تیرې دل د درې هيزو مزيو ټکي پټ دی. آیت باندې سوال دی دیجه کی قروئن دا ټکي جمع کثرت او ثلاثه جمع قلت څنګه تطبیق دواړه مابین کې راځي. مفسرین جواب کوي چې په ادبار د مطلقات سره دا زید دی وي. دویم بری کې اتساع د پراخواله یو څنګه کله په زید بل راځي او بل څنګه په زید بل. درې مبرد دلته معنا کړي ثلاثه من قروئن. به اصول فقه کې تاسو ویلي چې قروء نه مراد حیض دی که طهر. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د حیض موضوع خسته وا جانب مقابل طهر خاص عام کی ذکر کوي دا کنه یعنی پاک شو خزا طلاق دی ورکه به به حیض راشي سمنه وای به چې پاک شو به طلاق ورکه به به حیض راشي سمنه به چې پاک شو به طلاق به د حیض کې سویل لري پکار چې کله دا تطهیر راغی بس کزه منورځي. آیت مقصد دا دی. دویمه خبره مقصد پرې کې تاکید دی چې عمل به د درې قروء باندې کوي او خزر ترغیب دی په طریقې د امانت. خزلوي چې دا بچي پټاوه ما دا حمل درې خاون د دنیوي اغراضو د وجنه چې خاون له زور ورکم بچي بل منسوب کم یا بل ولا يحل ند جائز لهن دې زنانه الله چې پټ کی ما غڅو خلق الله چې الله تعالی پیدا کړې دې پر رحمونو کې. ما کې درې قول علماء لیکلي دي. اول حمل خزر په اعتبار د بدن سره جوړه نو وي ما کې حمل نشتا او وي. دویم قول علماء لیکلي حال د حیض هیڅ نه راغلی دا وایي چې زما هیڅ دی پرې چې دي ځنه لاړ شو دا بچی بل خاون له منسوب کوم. دریم قول علماء لیکلي دواړه تفسیر دي. ان کن کې دا شرط د پاره تهدید دی شک مقدل ته نه دی مراد ځکه که شک د پاره شي نه بیا خو معنا دا ده چې کما زنانه مؤمن نه نو غیر اجازه د کتمان شته نه لکه څنګه چې دوی له اجازه د کتمان نشته علم نشته ان دپاره تهدید شو. ان كنا کچرته ایمان لري بالله په الله باندې د قشام په دې ورځ وسنه. درېمه خبره چې بدی کې ذکر د مصلحت د عدت دی چې ته ویل کېږي رجوع د خاوند خزلا بعولتهن بعل کې درې تفسیر علماء لیکلي معنا د اوچتوالي خاوند اوچت مينو. دویم دې کې معنا د جما ده جما د خانه کې. دریم دې کې معنا د مالک او سید ده خاوند چې مالک او سیدی. وبعولتهن او خاوندان دې زنانو احق دې لایق دې بردین نار دې په واپس کولو. آیت باندې سوال لې احق صغیر اسم تبذیل لا دین معلومه شو چې بل څوک هم حق لري نو نه دلته کې جواب دار چې حق په معنا د حقیق لایق معنا ده. دوی حق په دې مناسبت ویلي خاون کچرته اراده لري د واپسې چې زه خپل کزه کم بس د ټول ناول لایق ده ورشه فایده بیانې. ان ارادو کچرته اراده لري د اصلاحا د جوړوالي د ان ارادو ولی ویلي مفسرین ذکر کوي چې مقصد پر مقام کی ترغیب دی استحقاق مستحقاق نه دی چې څوک دا تفسیرونه کې استحقاق. څلورمه خبره
د ښځې او د خاوند په مابین کې حقوق شته دی سړی وایي چې بلې ښځه باندې زما حق دی جامې به مینځي یو ترکاري به برابر وي د بچي حفاظت د ښځې په تا باندې شته که نه اوس وینځه نه ده چې کور له راغلی ده ووینځله قاعده یې ده ولهن دې زنانو چې دی دوی دپاره شته دی مثل الذي په شان دا حق علیهن چې کوم په دوی باندې شته آیت باندې سوال دی دینه خو معلومه شو چې څم حق د خاوند دی همداسې حق بر ښځې مې نه تشبیه په عادت کې نه ده دلته کې نفس مشابهت مراد دی د ښځې حق په خاوند د خاوند په ښځې آیت باندې سوال دی په کار ده چې اول حق د ښځې سړي ثابت شي د هغې نه وروسته د ښځې داسې به ویلی وی علیهن مثل الذي لهن لیکن قرآن د ښځې حق مخکې راوړو د سړي وروسته کې ځکه اکثره خلک د ښځې په دې حق کې سست دي سست بې با کوي الله په یو غوږونه تاو کړو چې اول حق د دې دی قرطبي د عبدالله ابن عباس نقل کړي څنګه چې زه غواړم چې دا ښځه ایمان له ځان ډولي کړي دقه شان زه غواړم چې له ځان ډولي کړم اینه مطالبه رستاره خوانم ده آیت کې اشاره شو دی چې ښه ژوند د ښځې او خاوند مابین کې پکار دی او دقه شان ښځه به د خاوند اطاعت کوي خاوند به د هغې حق ادا کوي تفصیل به امام قرطبي تفصیلي ذکر کړی دی دې پورې چې انسان د اهل سره ملاویږي مسواک او دقه شان د خولې د کریم وغیرې د احتمام ځان نه اضافه ویښته لرې کول خولا جامې خیرنواله جامع خرچه د ډاکټر تک د مور او پلار خدمت دی خواله ورتاګه دا ټول په دې کې رالل سړي کې سستو به نو ځکه ویل لهن وللرجال شپږم پنځمه خبره نو ښځې ویلې چې ولهن مثل الذي علیهن موږ او سړي دواړه برابر اب موټون له ودرېږي زم نه الله ویلې وللرجال دې سړو علیهن پرې زنانو درجتن یو درجه شته کم سورې نساء څلور دېرش کې به ووایي یو شپږ قسمه درجې ځان سره یاد ساتئ زیات دی اول د خاوند عقل زیات دی په نسبت سره ښځې ده دویم دیت کې د دواړو جداوالی دی دریم د میراث موضوع کې څلورم سړی صلاحیت د امامت لري ښځې نه لري پنځم سړی قضا کولی شي ښځه چې دی یې نشي کولی شپږم شهادت د ده ګواهي او رقم تر د ښځې بل اوم اختیار د طلاق د سړي سره دی اتم بری سړي باندې مہر لازم دی نفقه پې لازم ده قرطبي لیکلي د آیات په تشریح کې اشاره شوه دی ښځه او خاوند به پرې خپل مابین کې یو ښه ژوند او ښه فضا برابروي محدود ټیم دی وقت دی هغه په کار دا چې ښه تېر شي هغه وسعت کې اوس تسلي خاوندانو ښځو دواړو له شپږمه خبره والله عزیز الله زورور دی او حکیم د حکمتونو والا عزیز زورور دی دا دې څه مطلب عزیز دې لفظ کې اشاره وکړ دی چې ګوره د ښځې حق په دې سړي باندې واجب دی دغه سړي بې عزتي نه ده شوې حکیم حکمتونه په دې کې چې خاوند دې اوچت کې پرې ښځه باندې ته به دا کوې دا به کوې دا وروسته آیت کې اول تعداد د طلاق بیانوي دی نو وروسته به مسله د خلع ام ترغیب الطلاق مرتان الطلاق مرتان بار دلته کې پټ دی عدد التطلیق دا مقصد نه چې دوه طلاق دي عرب دار مخ کې اختیار د خاوند دی ذکر کی اختیار د رجوعي ذکر کې خاوند لا دلته اوسوي چې طلاق اختیار هم ګوره د خاوند سره دی رجوع هم د سره د طلاق هم
الطلاق عدد التطلیق مرتان ادی څه مطلب ادی مطلب دا معنا دا کله چې خاوند دا کزه طلاق کړه نو دل به حق د رجوع شته. دویم قول دا شي مرتان معنا سنت طریقې سره طلاق واچوي. دریم په احسن طریقې باندې ټیک دا که دو طلاق په یو ځای باندې ورواچول نو واقع بشي خو لیکن غیر احسن. دا رعایت مقصد دی. فامساک سمانا دیگه دو قول دی. یو قول دا چې مبتدا پټ الواجب علیکم واجب دی پتا سمان دی بندواله د کجی بمعروف د شرط برابر او د قشان خوش کولې پخو یک کزګه پرې دسا دا اوس شوند لري دواړو بارکی. دویم قول علماء لیکلي چې په امساک بمعروف مبتدا دا احسن او افضل خبر پټ دی. تصریح باحسان سمانا مفسرین ذکر کوي مقصد دا دی دا سړی به رجوع نشي کولی تر دې پورې چې عیدت ته تیر شي. دویم احسان دا معنا دی چې هیڅ حق نه منع کول لکه څنګه چې جاهلانو کې طریقه دا وه چې د زنانو حقوق یې منع کول. نه الله وایي حق مقبه نه منع کوي. دریم قول علماء لیکلي او تصریح به احسان دا معنا دریم طلاق ورواچوه چې بس ځي. سورة نساء شلم يشتم كموموي ولا يحل ندي جائز دلتا آیت بانی سوال لے او تصریح بإحسان کی دری تفسیر اول سڑے رجوع نشی کولے تردے پوری چه عیدت تیر شیو. دویم قول ایت قسم احسان دری خزینا منع کی دلی نشی لکه څنګه جحالو منع کو. دریم طلاق لیکن مفسرین لیکي چې په دې ټولو کې اول توجیه راجح ده. ولی دلیل پیدا دی چې دریم طلاق وروسته ذکر کیږي 213 نمبر آیت کې فإن طلقها دلته څه ضرورت دی چې تصریح به احسان کې دریم طلاق عالم اخو وروسته په خپل مراد دی. دویم وجه دا نه وروسته مسله د خلع ده او التا دریم طلاق به نه ځکه خبره دلته خلاص شوه نو پته ولګیده چې اوله معنا دلته غوره ده. تصریح به احسان دا معنا رجوع منشي کولای تر دې پرې چې عیدت تیر شي. د وجه دریم طلاق نه فإن طلقها سرا ورسته خلع او الته به دریم طلاق نه. ولا يحل لكم بلا مسألة خاوند خزله مال ورکړې واستیالي مہر ولا يحل جائز نه لكم تاسلا شواله مما دا اغسنا چې د خزله مور کړې دي شي نه چې شي مما عام دي مہر دي ورکړې هبه صدقات سے پیسې خرچا چې کله طلاق ورته شهر سمال راګه الله اذا نشي کوله الا استثناء فرغ را ابن حاجب ولا خبر ادا مما اتيتمهن شيئا في وقت من الاوقات فايت وقت د اوقات یتین شاخسته الا یو صورت کې اخسته شي ان يخافا چې دا دوړې ریږي چې ومندري حدود الله ذل بردنا نبي تاسو جایز دي چې شواله چې خلع ده ټیک ده به والده ان يخافا. امام دمشق الله کی څلور صورت ذکر کړي توجه. اول خضر اوچتو شخاون بد غړي په دې مقام کې به خاوند ورته وایي چې څومره مہر می درکړی هغه ټول مال راکا ایسه زبر طلاق کم خځه په دې وخت کې د مال ورکه شیل ویل شخلا اس طلاق واقع شنو لاړه. دویم خاون بد اخلاق کړي دیر پاره بد اخلاق کړي چې عثمان سره دا کزه خلع وکي
نو بیا په دې مقام کې د ښځې نه د اعمال اخیستل د خاوند په وجه باندې دا ناروا ځکه بد اخلاقي خو ستا له خوا نه راغله ښځې د خوا نه خو نه ده راغلی. دریم قول علماء لیکلی چې دواړو خواونه بد اخلاقي ده. نو آیا دا اوس په خلع کې راځي که نه راځي دې کې اختلاف دی. اکثر علما وایي چې په دې وخت کې دلته مال اخیستلی شي خلع جایز ده. آیت باندې سوال دی خوف من الجانبین دی آیات کې صرف د یو تذکره ده. جواب دا دی چې خوف د دې ښځې په خپله مستلزم دی خوف د سړي لا قرآن عجیب طریقه باندې حرکت کوي یو ذکر کې او بل کټ کې. بیا دلته سوال دی چې خلع طلاق دی او که دا پسخه ده. عثمان ابن عفان علی ابن ابی طالب عبداللہ ابن مسعود د دې صحابو مسلک داری چې او دا طلاق دی. بل طرف باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام سفیان هغوی دلته بله مسله ذکر کوي نیت لګوره نیت د دوو دی او که دقه شان د دریو دی دا خو طلاق دی خو دو دریم پکې صحیح کېږي. خو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې بې دا سناړه واقع ده په طلاق باین کې. عبداللہ ابن عباس فرمایي چې نه دا فسخ د طلاق ملاق نه دی. بیا په سوال دی چې دلته ویلي ان یخافا دا دواړه یریدل چې وبنه درې د الله حدود دی مقام کی فلا جناح علیہما مال خو دې ښځې ورکې نو څنګه ویلې علیہما ټیک دا مال دې ښځې ورکې خو لیکن اصول دې سړي کې علیہما ضمیر په اعتبار د اصول سره راغی ورکې اصول کې. فإن خفتم الله تعالی وایي که چېرته یېرېدئ نساء 35 کې به مو وایي که یېرېدئ چې دا دواړه به ونه درېږي د الله تعالی حدودو فلا جناح علیہما نشته ګناه په دې دواړو فیما په هغه چې خیرات کې هغې لره فدیې کې ښځه به مال ورکړي خاوند به اصول کړي علیہما یې ځکه ویلې. اوس تلکه سره ترغیب دی بعضې خلک دي هسې د ایتونه واورېدل نورو باندې عمل نه کوي نه الله وی ضرور باندې عمل وکړئ خامخا هسې نه چې وایي ورې پرېږدئ. تلک حدود الله دا د الله تعالی بریدونه دي تجاوز ته مه کوئ یو چا چې تجاوز وکړي د الله د بریدونو فاولئک دا خلک خاص هم دوی ظلم کوونکي دي. مبتلا او خبر معرفه منځ کې هم ضمیر فصل سخت تاکید یې وکړو. وروسته آیات کې اوس تکمیل د ما قبل دی په 3 جملو سره. اول ذکر د دریم طلاق دویم طریقه د تحلیل بیانوي دریم تاکید کوي په عدم خلاف. قرطبي به لیکلي فإن طلقا ودا دریم طلاق دی په اجماع د ټول علماء باندې. کته یو تصریح به احسان کې یو قول مفسرین لیکلی چې هغه دریم طلاق دی ټیک دا کاغذ دریم طلاق اجمالی دا به دریم طلاق تفصیلی خو الته موږ ویلې چې دریم طلاق نه دی. تصریح به احسان کې دا من خاوند رجوع نشي کولای تر څو چې عدت تیر نشي. دریم طلاق دلته ذکر کیږي فإن طلقها. دویم منځ کې مسله د خلع راوړه د خلع نه وروسته خو بیا طلاق نه وي. ښځې تاله پیسې درکړي تا خوشې کړه نو بیا طلاق کوم ځای نه غورځوي. نو د امام قرطبي په نسبت باندې دې ویلی شي دریم طلاق ټیک ده که دریم طلاق تصریح به احسان کې والی نو هغه اجمال مصدر یې تفصیل. فإن طلقها که چېرته سړي طلاق کړه دا ښځه نو حلال نه ده من بعدو د دې نه وروسته دې پورې چې نکاح وکړي زنانه د یو خاوند بل سره. سړی د ښځې په 3 کاڼو طلاق کړه اوس اراده لري چې دا ښځه بېرته خپله کړم
هغه ټیم کې کېږي چې ښځه د بل خاوند سره واده وکړي جما عدت تېر شي په خپله مرضي طلاقه کړي بېرته به یې د لړی شي حتی تنکحه آیت باندې سوال دی چې دلته کې نکاح خو د ښځې سړي په اختیار کې ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم یو زنانه چې بغیر د اذن د ولي نه نکاح وکړي باطل دلته څنګه وي تنکحه احناف وایي د ښځې د نکاح اختیار ښځې سره دی مونږ آیات مجمل له حدیث تشریح کړي کم یو ښځې چې بغیر د اذن د ولي نه نکاح وکړه برباد ده دلته به تنکحه ولي ویلي مفسرین ذکر کوي تنکحه په دې مناسبت باندې ویلي چې مقصد په دې نکاح کې جما ده دویم خاوند دې سره جما وکړه به طلاق کړه عدت تیر شو اول خاوند اراده لري نو درست ده بغیر د وته نه کېږي نبی صلی الله علیه وسلم غسل ویل ده دویم د اختصار د وجنه دا ذکر کې خو شرط پکې څه دی یو ښځه په درې کاڼو طلاق شوه ډېر یو بل چا سره زنا وکړه اوس اول خاوند اراده لري د نکاح دا نه کېږي ځکه نکاح شرعي محمدي مراد ده زنا خو بل شی دی دویم بعضې علاقو کې عادتي مؤقت تحلیل کوي محلل او محلل له یو کس دی بطور مثال ښځه په درې کاڼو طلاق کړی دی چا سره خبره وکړي چې ګنټه دوه ګنټې دا ښځه په نکاح کو بېرته به مال راکړه طلاق به کړي هم پکې نه دی مراد ته چې مستعار هغې له ویلی دی ځکه په هغې کې څومره نقصانونه راغله یو شرط پکې راغی دویمه خاوند موقت اندې لپاره وکړله دریم دی عدت لا نه دی تېره پردې ښځه ځان سره ساتي زوجن خیره د زوج کې دوه قول دي یو قول دا چې دویم خاوند هغه ټیم کې چې تنکحه کې معنا د نکاح جما وشي دویم قول علماء لیکلي چې زوج نه مراد دی مقام کې اندر پار زمانه کې خاوند ګرځېدل مراد دی په اعتبار د ما یقول الیه خدا په هغه ټیم کې صحیح کېږي چې تنکحه کې معنا د عقد شي بس استاد خپله خوښه ده کتن کې حق معنا د جما نه زوج معنا دویم خاون کتن کې حق معنا د عقد زوج ما یقول الیه وز دې دویم خاون طلاق کړه طلق ضمیر راځي ک دویم لا فإن طلق کدی دویم خاون طلاق کړه او سره دخول او عدت نشه ګناه په دې دواړو چرجو کې او بل کې یقین او چې بدري حدود الله د الله بردنا د شان سبب جنجال راشي سوچ سره لوي راشي او بل اوس ترغیب وتلک ذات الله حدود دی الله بیان یا قوم لا يعلمون شيء لم لري په درې طلاق په یو باندې بدلیږي کنه دې کوم دوه قول علماء لیکلي دي یو قول احناف دی دې سره ملګری او دویم جمهور احناف کوم به دوه قول دي یو قول دا چې درې په درې دی او دویم دا چې درې په یو بدلیږي دوی استدلال ذکر کوي د عمر د واقعي رضی الله تعالی عنہ چې عمر رضی الله عنه په درې واقع کړو ابن قیم لیکلی دي اغاثة الاحفان کې مسند اسماعیلی کې چې عمر پر خپل فتوا به ختمو اصل کې اټیم کې درې خلکو طلاقونه بار بار ورغورځول عمر رضی الله عنه دا کار په دې وجوانو کې چې طلاق بن شي داخله د دې کار نه لیکن که یو سړی دی پکې مان دی ژاړي درې طلاق ورکړي دي او عالم لرانو نه بالکل په یو باندې به بدلی دي شي چا وی که عالم طلاق کړي نو درې په درې که امي طلاق کړي درې په یو بدلیږي مسله به علماء تفصیلی لیکلي دا افتاء اور فتوا اور قول کې عام د احادیث په کتابونو کې به تشریح ده قول راجح چې بالکل کې دی شي دلته وسرت کوي په وادر جاهلیت نه دا کذا کول نه بل پر خدا و اذا طلقتم دیو کوم دو قول ول مولک یو دا چې عتب ده فإن طلقها باندې پای باندې شکل عتب شي نتیجه کې به عتب د یو حکم شرعي راغې په بل حکم شرعي باندې
لکه عطف د قصې په قصې په وجه کې راځي حکم شریف په حکم شدید راغی دویم قول علماء لیکلی دی مقصد په دې کې رد دی په عمل د جاهلانو په دې طریقه باندې چې هغوی به رجوع د ښځې نه کوله د پاره د ضرر دلته الله پرې ردو کو شنه نه یې خپله ښځه کوي ایسته پرېږده شي ځي واذا په هغه ټیم الله تعالی وایي چې تاسو طلاق کړې زنانه ورسېدلې خپلې نیټې ته ربط هم دا و هلته رد یو رسم د جاهلیت و دلته کې د بل ښځه تنګول مقصد ورسېدي اجل اجل کې دوه قول علماء لیکلي که چېرته حقیقي معنا والي نو اصول الى آخر الشی اخر د شی له شی رسېدل دویم که مجازي معنا والي به دې کې معنا د نژدېکات فامسكوهن نو بندي کوي دا زنانه بمعروف په ښه طریقه او د قشان یا خوشي کوي بمعروف په ښه امساک ولې مخکې ویلي کوشش دا وکړه چې بس دا ښځه خپله ښځه کې پرې نه دی بد اخلاقي نه جنجالونه راځي آیت باندې سوال دی مخکې ویلو فامسکو دلته به ویل او تکرار راغی مفسرین جواب کوي حاصل جواب دا چې دیو د امامین کې فرق دی الته اختیار د امرینو او دې مقام کې رد دی په جاهلانو دویم هلته نور حقوق د طلقاتو ذکر کړي وو دلته کې اوس کیفیت بیانوي معروف څه معنا بالمعروف دلته ویلي بمعروفین بل ځای کې وایي احسان څو وجونه مراد د معروف نه په دې مقام کې ضرر به دې ښځې نه ورکوي شي د وجه د خاوند نه شي ایسته ځان سره یې منع کړي نه یې ښځه کوي نه یې بل له پرېږدي دویم معروف ادنا وي د احسان نه نو کله چې مخکې احسان ذکر راغی نو دلته اوس وهم پیدا شو چې آیا تصریح به معروف به ورسره کېدی شي که به نه شي کېدلی چې تصریح سره احسان و دا به واجب نه دوی وویل چې تصریح به احسانین سره واجب نه دی بلکې دام استحبابي حکم دی اوس سره ده مه بندوئ تاسو دا زنانه د پاره د ضرر ورکولو پاسې امساک وی دلته به امساک ویلې جواب دا چې هلته لفظ امساک مراد دی په دې مقام کې دوام بالنهي دویم دا ضرر ورکول بدو نو تصریح په دې مقام کې وکړه بل امساک چې بندې که ځان سره الله یې خپله ښځه ده اصول یې کوي ځان سره وایي ساتئ چې کله انسان دا ځان سره وساتي خپله ښځه به وي لتعتدو دې کې دوه قوله دي یو قول علماء لیکلی چې دا لام د پاره د عاقبت دی دویم قول علماء لیکلی چې دا علت دی د پاره د ما قبل علت العلت علت در علتو ښځه ځان سره مه بندوه ضرر د پاره جماعو کې چې غواړي چې اوس اراده د طلاق واقع کېږي بیا سره رجوع وکړي او بس یو کس دا کار کوي نو د هغه سره به صحیح ومن یفعل او چا چې وکړه الله تعالی وایي دا کار یقینا د ظلم وکړي په خپل ځان باندې په ځان یې ظلم وکړو وروسته آیت کې اوس احتمام بیانوي چې آیتونو پورې به ګپ شپ نه جوړوئ